پنچر ټایر بدلول. د هر چا د موټر ټایر پنچر کیږي، نو اندېښنه مه کوئ. موږ تاسې ته د دې حالت د مدیریت لپاره یو څو دوستانه لارښوونې لرو. آرام اوسئ. که د موټر ټایر د موټر چلولو پر مهال پنچر شو، د موټر سټرینګ کلک ونیسئ او بریک په زوره مه کیکاږئ. پرېږدئ چې موټر خپل سرعت ورو ورو کم کړي، او که خوندي وي موټر د سړک څنډې ته ودروئ. خوندیتوب مو اړین دی. خوندي ځای ومومئ. یوه هواره او کلکه ځمکه پیدا کړئ. د موټر لاسي بریک راکش کړئ او د خطر څراغونه ولګوئ چې ډاډ ترلاسه شي چې تاسې خوندي یاست او نور خلک مو وویني. د موټر له خوځښت څخه مخنیوی. د موټر ټایرونه د ټایر چاک په وسیله ثابت کړئ چې د ټایر بدلولو پر مهال موټر ونه خوځېږي. اضافي ټایر، لاسي رنج او جګ راواخلئ. که چیرې د ټایر تاویدونکي رنج لرئ، هغه مه هیروئ. د ټایر پیجونه لږ خلاص کړئ. د ټایر تاویدونکي رنج څخه استفاده وکړئ او پیجونه لږ خلاص کړئ، خو په بشپړه توګه یې مه خلاصوئ. دغه پیجونه نږدې کیږدئ ځکه چې وروسته درته پکارېږي. د موټر لارښود وګورئ. د جګ مناسب ځای معلومولو لپاره لارښود ولولئ. کله چې ډاډه شئ، جګ وکاروئ چې موټر پورته کړئ تر هغه چې پنچر ټایر یوازې لږ څه د ځمکې څخه پورته شي. ټایر بدل کړئ. د پنچر ټایر پیجونه لرې کړئ. اوس د دې وخت دی چې نوی ټایر نصب کړئ. د ټایر ځای پر ځای کول. کله کوچني ټایر څخه استفاده کوئ، په یاد ولرئ چې دا ټایر د موټر د شاتني ټایر لپاره مناسب دی. که پنچر د موټر په مخکینی ټایر کې وي، د شاتني ټایر څخه یو واخلئ او مخې ته یې ولګوئ. د پیجونو بیا نصبولو وروسته پیجونه باید په کلکه ټینګ کړئ. موټر په احتیاط سره راښکته کړئ او پیجونه بیا نهایي کلک کړئ. د ټایر پیجونو ښه ټینګولو لپاره د باور وړ تاویدونکي رنج وکاروئ. د سړک پر لور د تګ نه وړاندې دا ښه ده چې د ټایر پلورنځي ته ورشئ چې هغوی ستاسې پنچر ټایر په سمه توګه ترمیم کړي. هغوی ټول اړین وسایل او مهارت لري ترڅو ډاډ ترلاسه کړي چې هر څه په ښه حالت کې دي. چمتو اوسئ. هیڅکله مه هیروئ چې د خپل اضافي ټایر هوا په منظم ډول چک کړئ څو د پنچر کېدو مخه ونیول شي. همیشه ښه ده چې د هر شي لپاره چمتو اوسئ. تاسو بریالی شوئ. د پنچر ټایر بدلول هغه وخت ستونزمن نه دي کله چې تاسو د دې پروسې سره بلد شئ. خپله خوندیتوب باوري کړئ او په یاد ولرئ چې موږ ټول په یو وخت کې دا تجربه کړې ده. ریښتینی قهرمان اوسئ.